چاته چې د غوږ د لاسه ډېر زیات تکلیف وي او په غوږ باندې درد ډېر زیات وي، که په هغه باندې دا دم واچولی شي انشاءالله چې رب العالمین به هغه ته شفا ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو بعضې مریضان داسې وي چې هغوی د غوږ په دې درد کې مبتلا شوي وي او د دې غوږ دا درد داسې درد دی چې هېڅ یو شان باندې هغوی ته سکون نه راځي، یعنې د هغوی زندګي بالکل لنډه تنګه کړې وي او دا غوږ دا درد چې وي کله پکې څوک چې دی یو څیز چې کله بل څیز، لیکن هغوی ته بیا خو هم لکه سکون ورته نه راځي او دا درد نه ټیک کېږي. نو چې بالکل په یو شان باندې نه ټیک کېږي، نن د الله جل جلاله دا نوم دی، دا صرف 21 مرتبه ووایو، هغه پې باندې دم کا، انشاءالله چې د دې اسم مبارک په برکت باندې به رب العالمین ټیک کړي. یا سمیع وظیفه داسې وظیفه را چې ډېر لوی اثر دا لري. د ذهن تیزولو دپاره هم یا سمیع وظیفه که یو انسان کوي ذهن به ورسره هم تیز شي، لیکن زمونږ چې کم ټاپکس دی هغه د غوږ درد د ختمولو دپاره دی. د یا سمیع معنی ده ای اوریدونکي ذاته، دا د الله جل جلاله یو ډېر چې دی هغه مبارک نوم دی. نو کله چې تاسو له یو داسې مریض راشي چې د هغه په غوږ باندې درد او تا ته وایي چې ما باندې دم واچوه، یا که تا ته هم نه وایي ته پې باندې خالص د الله د رضا دپاره دم واچوه، نو د هغې دپاره تاسو دا مریض به ځان ته بلکل مخامخ کښېنوئ او د اودس په حالت کې به لومبې 3 کرته درود شریف ووایئ او بیا به 21 کرته یا سمیع یا سمیع یا سمیع دغه رنګ په ښکلي انداز کې به ووایئ او بیا 3 کرته درود ابراهیمي، یعنې هغه درود شریف چې کوم مونږ په دې دغه کې وایو چې کوم لمانځه کې وایو، لکه اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم، دا به تر د اخره پورې ووایئ، اللهم بارک سره یې به ووایئ ښه. او بیا په دې مریض باندې شوف کې او یا پې باندې کوف کې انشاءالله چې دې مبارک اسم په دغه سره برکت سره به رب العالمین ستاسو مریض ته شفا ورکړي. یعنې که په غوږ باندې درد وي رب العالمین به د هغه درد ورسره ښه کړي. بعضې ملګري دا دمونه اچوي، بعضې ملګري چې دی هغوی چې کوم دی عمده وظیفې هم کوي، خو بیا وایي یاره جي دغه دم مې اثر ونه کړلو او وظیفې مې اثر ونه کړلو چې دا څه وجه کېدی شي. وجه خو چې دی هغه ډېره زیاته کېدی شي، دې باندې مې انشاءالله زه ګورم او چې مستقل ویډیو جوړه کړم، لیکن یو خبره دا هم ده چې په دې باندې چې دی کامله بروسه به په چا باندې ساتو؟ په الله جل جلاله باندې. دا به زمونږ یو قسم لا چې کوم دی وسیله وي او نور که چا باندې مرض راولي او څوک چې کوم دی ښه کوي دا به څوک کوي؟ دا به الله جل جلاله کوي. دا به زمونږ په ښه چې کوم دی عقیده وي. بل دا چې په چې دی موږ به د الله جل جلاله نه کلک امید ساتو چې رب العالمین به زما دا کار کوي انشاءالله. دغه رنګ کلک امید به ساتو، نو چې کله د ستا کلک امید وي او کلک یقین دی وي چې رب العالمین زما دا کار کوي او په دغه کلک یقین او په دې کلک امید سره دا دم واچولو یا دې یو وظیفه وکړه د یو خاص کار دپاره، نو دغه خاص کار د رب العالمین سر ته رسوي، د ستا حاجت پوره کېږي. که یو مریض د دم که مریض دغه ساعت ټیک کېږي، خو لیکن کامل یقین ولې ضروري دی. دغه رنګې دې دپاره یو څو چې دی هغه شرایط دي، هغه شرایط زه کوشش کوم چې د هغې دپاره ځان له یو ویډیو جوړه کړم، اصلا دا ویډیو زما نه اوږده نه شي. نو که یو داسې مریض دله راغلی چېرته چې د هغه په غوږ باندې درد وي او هغه ته چېرته کې لکه سکون نه راځي، اطمینان ورته نه راځي، نو تاسو پې یا سمیع وظیفه یا سمیع یا سمیع یا سمیع دا پې باندې 11 دا چې دی چې کوم دی 21 کرته ووایي او دغه مریض پې باندې دم کښېنوي انشاءالله د دې مریض د دې
اسم مبارک په برکت باندې به دغه مریض ته الله جل جلاله چې دی هغوی ته به شفا ورکړي.